په دې باور یم چې یوازې د وګړو د فکر د بدلون سره یوه ښه ټولنه رامنځته کېږي. که ته یې وغواړې چې په ټوپک کې رامنځته کړې، دا فساد به ډېر شي او کم نه. خدای خبر د تورباز ولې دونه ناوخته که. ته ورشه خنجره، ته وګورئ راغلی خو به نه تورباز. سمه ده خان صاحب، 3 ځل پسې لاړم، کېدای شي کوم ضرور کار ورته بل پېښ شوی وي راوشي. دغه دروازې زنګ ووهل شو، فکر کوم همدا به وي. ته ورشه که تورباز دروازو ته خلاصه که، وګوره دروازه بېرته بنده که، داسې نه چې بل څوک راشي. سمه ده خان صاحب. ځه نو چی شته ګورې. سمه ده خان صاحب. سلام علیکم خان صاحب. وعلیکم سلام. سیال دی خان صاحب. توربازه دا ټوله ورځ ته چېرته یې؟ ټوله ورځ چېرته خان صاحب؟ ته چې کومه کیسه یادوې هغه نن مازدیګر شوې ده. خنجره ته ورشه شی راوړه. نه صبر کوه، تورباز تا د ماښام ډوډۍ خوړلې؟ چای به مو وچکم او ډوډۍ به مو وخورم. ته ورشه چای او ډوډۍ تیار شو، ټول یو ځای راوړه. ځه. سمه ده خان صاحب. ښه توربازه نو اوس نو پوره قصه راته وکړه. زړه که نوې کیسه خان صاحب؟ نوې قصه پرېږده، د میدان د ډز قصه راته وکړه. خان صاحب په میدان کې بیروبار زیات و، ځکه سیال ونه لګېد. ونه لګېده؟ نه ونه لګېد، او هغه هلک هم ورخطا شوی و، خو تر اوسه یې ما ته بېرته څه خبر نه دی راکړی. خو خیر د سیال لپاره بله لومه. بله لومه؟ کومه لومه؟ زر یې ویې وه چې نور مې دا زړه داسې راچوي. خان صاحب ما تر ناوخته پټو کې کار کوو، بیا چې کور ته راغلم رایاد شو چې یوم رانه پټو کې پاتې دی. بېرته ورپسې ووتم. وروره ته څوک یې؟ او په دې نیمه شپه کې دلته څه کوې؟ ځه تېرېږه. زه میرولی. توربازه دا زه څه وینم څاورم لکه چې بله خوا هم د سیال شوه. ګوره توربازه، زما په اړه چې هر چا دنه پوښتنه وکړه ورته وایي چې خان صاحب سخت مریض دی، سخت. سمه ده خان صاحب. میرولی ته چې زموږ کره تللی چا خو به لیدلی نه یې؟ ویې لیدلم، یو سړی چې یوم په اوږه و او پوښتنه یې هم رانه وکړله. خو زه به درنه لاړ شم چې تا ته کومه ستونزه جوړه نه شي. نه میرولی چېرته ځې په دې شپه کې؟ دې تورې شپې ته ګوره، ته په دې شپه کې ځې؟ د کلي وضعیت تا ته نه دی معلوم؟ د نن شپه کې نه ما ورته کیسې کوو. سمه ده. سهار وخت کې مخکې د ملا له اذانه ځان له کلي نه وباسه. میرولی ملګریه، تا له ما سره په ډېرو بدولتونو کې مرسته کړې ده، زه له تا نه ډېر خوشحاله یم. هغه سپین ږیری نن لږ پاتې و چې ما مړ کړي. زما یو ملګری راته ټپي که. هو وضعیت ډېر خراب ده. کار چې حمید بیچاره هم شهید کړی ده. حمید یې شهید کړی دی؟ ته څه پوه شوې؟ لیدلی مې نه ده، خو همداسې ښکاري. میرولی
د شپې له خوا نه پروا نه کوي خو د ورځې له خوا نه د من کره مه راسه. اوس قومندان شیردل او نور کسان زما په اړه باندې څه فکر کوي؟ ګوره سیاله، ته چې هر قدم اخلې هغې ته راپور راځي. څوک وایي چې زر یې کار ختم کړه او ځینې نور غلي دي، او کوم کسان چې په دې پیښه کې لاس لري ما ته به یې راښیې چې زه غچ دې واخلم. نه میرولی، نه، وینې په وینو نه مینځل کېږي. زه ښه پوهېږم چې ما دښمنان څوک دي. څنګه میرولی، زموږ نور ملګري سوله نه غواړي؟ چې رښتیا شي زموږ ډېر وروڼه دي چې سوله کې ژوند غواړي. خدای پاک عالم الغیب دی میرولی. د هر چا له زړه خبر دی چې چا په زړه کې څه دي. کله کله مې شیطان زړه ته وسوسه راچوي چې د محشر په ورځ مې مخ خدای پاک ته تور نه وي. سیاله وروره، ته یې زړه مه وهه، تا سم کار کړی دی. ولې نوره وینه توی شي؟ زه غواړم چې دا جنګ بس شي. توربازه، آفرین توربازه، انعام دې په ما شو. وایه انعام کې څه غواړې؟ موټرسایکل دې په ما شو. زه ورځه چې زه رئیس جبار په جریان کې واچوم چې سیال نورم ښه د فشار لاندې ونیسي. زه ورځه. په دې سهار وختي کې بل څوک کېدی شي غیر د زرګله. پوهېږې چې څه یو غوړ خبر درته لرم. زیری؟ دا له کومه؟ د څه شي زیری؟ موږ په خپل پلان کې کامیاب شو. دا څه وایي؟ د کامیابۍ خبر زه د تا د خولې اورم؟ باور وکړه چې د دې خبر د اورېدو دپاره مې ټوله شپه په ویښه تېره کړې ده. زما د خوب خراب کړ. خبره کوه، دا زیری بیا د څه دی؟
دا غشي کار مې خلاص کړ. ته زما کارونه په خپل زیري کې حسابوې. منم دی رئیس صاحب. په یو غشي مې یو ښکار لیدلی و، خو په یو غشي مې دوه ښکار نه و لیدلي. هغه مې هم د تا نه ولیدل. خو ګوره د پلان مطابق دغه وسلوال مو چې څنګه وویشت نو یو یې سي او د سیال کور سره یې خطا کړې. سمه ده صاحب، سمه ده. خیر خدایا خیر. نه داسې څوک پاکه خدایا ما خپل بچیانو ته سپارلي دي. زویه ته چیرې ځې؟ ته مه اوسه، زه به لاړه شم د بام نه وګورم. مور جانې ته مه ورځه، هسې نه چې زما ملګري ته یې کوم دامې کوي. مورې لالا دا د قمندان شېرګل کسان دي. زه څه خبرې زمره ده د بې ځایه پوښتنې باندې دی. زویه ته ولې وځې؟ دا خو هوایي ډزې دي. مور جانې مور که یې قربان دې سم، ته زمره د ارامه کړه. زه په خپله ګورم چې ما ته یې کوم دامې کوي نه وي. زویه که زما زوی او زما منې خو مه وځئ، وضعیت ډېر خراب دی. مور جانې دا د نارینه‌و کار دی. مورې مور جانې زارۍ درته کوم ورکوي، خیره قربان دې سمه. زه یو وارې ورځمه ګورم چا سره کار نه لرمه. چې کار نه لري نو ولې وځې؟ هر څوک چې قتل کوي خپل یې ځواب ورکوي. خدای خیر مورې مور جانې اورې که نه اورې ډزې نورې هم زیاتې شولې که نه. میرولي ملګري مې ما سره تل د ډزو په باران کې مرسته کړې. خیر د مور جانې ما پرېږده چې ورسم بېرته راځمه. وسله خو مې کېښودله او ته اوس زما په لاسونو کې بنګړي مه اچوه. مور جانې زارۍ درته کوم خیر ده که نه. بېرته راځم مور جانې ولې داسې کوې ته ما سره؟ بس ده زویه په قلاره کښېنه، یو قدم به راسم نه ځې. قمندانه دا څه وشول؟ په لاس راغلې مرغۍ له لاسه لاړه، زه نور مات شو. قمندان صاحب وینبر ورپسې لاړ نه شو؟ خو د قمندان شېرګل پاچاهي ده، خو ما ته څه چې پیری هم پر نه شي وهلی. زیاتینو ناوخته دی، دلته د پاتې کېدو وخت نه دی. ځئ چې ځو. هلکانو ځو له دې ځایه چې اوس به د کلي کسان د سیال لپاره په موږ پسې راسم شي. ځئ چې ځو.
مې خورې لاسونه پورته سلا پرېږده ته څوک یې ضابط خاندان د پیاده غور د درېیم کټک د لومړي ټولي شور به نه خورې ماش مخامخ د سیال د کاله په لور سیال زه د سیال ملګری یم او تېره شپه یې میلمه وم او دا ډزونه د چارودل په ما کېدل څه وایې کنګرس وبخه میلمه ما خو ونه پېژندې ټوپک دې واخله خدای پاک دې ستا نم یو بل سیال جوړ کړي آمین دا سیال خو عجیبه انسان و ما ګڼله چې نن یا سبا به هغه کېږي خو اوس یې دا خبرې د دې ثبوت دی چې مدني مبارزې ته یې ټینګ ملا تړلی بلې خبریاله رئیس صاحب وایي چې تا هغه ثبته کړې ویډیو موږ ته ونه ښودله څه چې غواړې هغه به درته درکړي لکه چې په کلي کې د پلان ناکامه شو او اوس د زرګل پر ځای دی رئیس جبار پورته کړه ویشتانه زه به دې خوښ شم هلو خبریاله زه یم پوهېږم چې ستا کار څومره ارزښت لري ما هغه ویډیو لا تر اوسه چاته نه ده ښودلی او بیا ته ولې دومره وارخطا یې په تاسو ژورنالستانو هېڅ باور نه دی په کار ستاسو سند د قصاب له چړې نه هم تیز دی وایه کله به هغه ویډیو ما ته راسپارې ګوره جبار صاحب د دې ویډیو په اړه هېڅ څوک هم نه دي خبر او نه غواړم څوک خبر شي ستاسو د ژورنالستانو نه دوستي معلومه ده او نه دښمني یعنې د دوستۍ بوی در باندې ولګېده توربازه تیږې زموږ په سر باندې یو په بل پسې راولېږي او چورلې ته تا غوټې اچولې دي لږ را ژوندی شه یاره خان صاحب دې کار سره لکه چې زما هم کور وران شو درکه د کاغذ واله خان صاحب کم یې دې خوښ کړی دغه ښه دی خان صاحب وګوره ته ما لږ سر راښکلو ته پرېږده ځکه چې تا ته معلومه ده چې ما څونه تاوان نه وکړه خو زه خیر دی ورپسې د پاسه خو دا ویوه چې هغه نور کارونه به څنګه شي خان صاحب ته فکر مه کوه اوس به قوا دا سیمه محاصره کي او کس به ونیسي ته بېغمه اوسېږه خدای خبر چې د سیال په دې کلیوالو څه کوډې کړي دي هغه وسلوال چې د سیال نوم هر کلیوال ته اخلي کور ته یې پرېږدي او پناه ورکوي سیال د ما او تا نه ښه پوهېږي هغه پوهېږي چې په زړونو حکومت کېږي نه په سرونو یاره خان صاحب که زما منې نو رئیس صاحب ته زنګ ووهه هغه باید دومره تنګ نه کړو چې زموږ په مرسته پښیمانه شي هر څوک باید خپل جنجالونه په خپله حل کړي زما د خوار برخلیک شمسه یوازې مینه ته پېژندلی سي نه د سولې عقل سیاله کافي مننه کنسل
وبخه سیاله ما نه غوښتل داسې وشي موږ ته کیسه را رسېږي او که نه ته وایي یو ته به ظاهرا د سیال سره د دوستي لاس ورکوي د چا خبره هغه به ښه ملهم کوي او ورته به وایي چې سړی چې زوړ شي بیا عقل ترې ولاړ شي